ځینې فعالان وایي طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره پر افغان ښځو بندیزونه لګوي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاده همیرا اکاخیله وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه له غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو د ښځو د کار بندیز دی. هغه وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی بلکې لا یې وطن له نړۍ سره زیاتېږي. بل ورته دهل وایي پر افغان نجونو د زده کړو بندیز به بدمرغۍ او ناخوالې زیاتې کړي. انډیپینډنټ افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانعو او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې ښځې پوهنتونونو ته له ننوتو راوګرځوي. برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو وروستي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولی دی. انډیپینډنټ لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس ترلاسه کړي ښکاري چې یو شمېر ښځې د کابل پوهنتون د انګړ په مخ کې راټوله شوې ژاړي، یو بل په غېږ کې نیسي او اراموي یې. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د دغه اقدام پر وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفاوې کړي او نارینه محصلانو هم خپلې درسي خونې پرېښې دي. انډیپینډنټ وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د پخواني سلاکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې ده چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره ضمیمه کړی. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري اغوستې او د اغزن سیم د موانع تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمي لیکلي که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي نو نه پوهیږم چې څه شی به یې ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه مېرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له پوهنتونونو چې په لیلیو کې یې محصلې نجونې اوسېدې هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټولې محصلې نجونې دې هم بیرته خپلو کورونو ته ولاړې شي. بل لورته دهل امریکایي دهل ورځپاڼې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستی بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیواله ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز په افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیانې د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړي دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې د هېواد د لسیزو ناسمو حکومتولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی. درنو لیدونکو له ماته یوه مننه، ښاد اوسئ.